داری؟ مریضی دارم دیگه، تکلیف گرده بود، سنگ داشت، ولی خدا از حکیمی صاحب دوا گرفتیم، سنگ داشت، یک کمی مشکل پیدا کرد دیگه. خپل لاس باندې تاګه کړې وه او هغه ډېره موفقه وه او ډېر ښایسته کار یې کوه. په حقیقت کې ډېر خلک ترې راضي وو، حتی بعضې مریضان به وو چې هغه به د اکسیجن د کمښت له وجې نه هغوی خپل ژوند له لاسه ورکاوه. او کوم زه د دوا ته اخیستله ته مفادي کړی ما اوس یو مریض د بغلان نه راغلی هغه مې ډایرکټ همدلته راوستی. ماشاءالله دا ورور بی کنه بغلان راغلی ده. بغلان نه راغلی خیته راهنمای نو ورته دیج کړی ده. د هغه مریض زړه چې دا نازي وي، د هغه په دې چوټ کې وي چې څوک به پیدا شي چې ماته یو تسلي راکړي، څوک به پیدا شي چې ماته یو د علاج معالجې او دروازه راوښیي یا یو شی راوښیي چې به دغه شي معالج. چند مرحله را تیر کردی و چند مرحله مانده؟ مرحله دوم است که دوباره دکتر صاحب چی گفت که چقدر وقت در بر میگیره؟ دکتر صاحب برای ما در روزه دوا داد، گفت دوباره مراجعه بکنیم. باز گفت ما دیده نتیجه را انشالله که پیش میریم. ماشاءالله. ډېر مننه کوم چې موږ چینل روان افغان یوټیوب چینل په داخل او خارج کې خپل او مینه سره ورونه سبسکرایب لایک شیر کړئ. وینه ډېر مننه کله دوستانو وسره وارم چاته سي تاسو ته اوس نه وایم خپل بر نږدې د ګورم د تاسو ته معرفي کوم او بیا به خبره معلومه سي چې چاته راغلی نو ما سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه علیکم ویلم بیا هم هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب مزی یو ځل بیا د راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو له نیکه مرغه نن د کابل ښار 15مې ناحیې د کمپنۍ ساحې کې یم. دلته په نوم د نقیب فایز تاسې به نوم اورېدلی یوناني طبیب ده او د افغانستان د یوناني طبیبانو د اتحادیې رئیس هم ده. دلته راغلم غوښتل مې چې د روزې مبارکې میاشتې په احترام باندې د ده یو حواله واخلم او تر څنګ دا د نوي کشفیات او نوي تغییرات یې تقریبا 2-3 کاله کېږي ما فایز صاحب نږدې نه لیدلی نه و. نن غواړم چې څومره تغییرات د ده په طبابت کې راغلي دي، کومې نوې دواګانې بازار ته راغلي دي، کوم هغه ناروغۍ چې ناعلاجه ول او خلک ډېرو سره ستونزو سره مخامخ ول د همغو مریضیګانو تداوي لپاره دواګانې پیدا کړي. دا به ټولې هغه خبرې چې فایز سره به کوو. اوس فایز صاحب سره ما ستړي مې ملا کړې نه. السلام علیکم فایز صاحب. خیر ده. قدرمنو دوستانو په کاوچ باندې پاس ورجکس موقع راستله مدین خاطر سره فایز صاحب سره د ما مینه ډېره ده. د ما څو وارې د ما تداویګانې کړي دي او خدای پاک دې د ده لاسونو ته برکت ورکړي چې کله چې د ده دوا ما خوړلې د 100% داسې نتیجه بخشه تداوي یې کړې ده. نو ډېر بې صفت نه کومه جناب فایز صاحب، نو ما خو هغه کړی دی معرفي کړی. اوس په خپله ژبه که لږ لیدونکو ته لږ هغه مننه جناب احمدزی صاحب تانه او ستاسې د طرف نه چې په کومه میډیا یا یوټیوب چینل باندې روان افغان ګروپ هغه ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسېږئ. ستاسې ډېر شفقت او مهرباني ده ځکه چې په خپل مسلک کې که چېرته اوس مثال په یوټیوب کې یاستئ او که قبلا په میډیاو باندې مو هم یا مثلا په بعضې رسنیو باندې موږ لیدی یاستئ هلته هم کار کوو د خلکو لپاره هم ډېر خدمتونه یې کړي. موږ تاسې نه ډېر خوشحاله یو او ویاړو در باندې. نو لکه څنګه چې تا یاده کړه زه خو البته خپل ځان به خپله هم معرفي کوم. زما نوم محمد نقیب فایز د افغانستان د یوناني طبیبانو د اتحادیې سرتاسري عامر د اتحادیې او
سنگ کې خپل موتب یا درملګاه چې کومه زما کلینیک ده په کمپنۍ بازار کې 5 او نایب پورې اړوند کابل ښار کې د امیری مارکیټ په خوا کې یم نو ستاسې که څه پوښتنه یي په دواړو سترګو انشاءالله زه آماده یم الله د ژوندی لره جناب نقیب فایز صاحب د تا ګوره په د خلکو په اذهانو کې ډېر محبوبیت لري خلک د تا په تداوي او د تا په دواګانو باندې ټولو باندې بلد دي زه غواړم چې دغه وروستي انکشافات د تا په هغه کې یوناني فعالیتونو کې د دوی سره که شریک کې ډېر به کوم مرضونه ډېر سخت مرضونه ول چې خلک سره په مشکلاتو سره مخامخ وي او ته مو سره مشکلاتو سره مخامخ وي دې خاطر چې بعضې ناروغیان دي چې تا به دایم دواګانې ورکولې اوس یې د همغو تداوي لپاره چیر کړي دي بلې جناب احمدزی صاحب له نن 4 کاله وړاندې یا 3 کاله وړاندې چې د کورونا هغه یو څپه راغلې وه هغه ډېره مهمه او ډېره درنده څپه وه او د خلکو لپاره ډېره داسې د غمیزې نه ډک حالات په هغه وخت کې چې کله کورونا راغله موږ د خپل هغه ریسرچ تحقیق او خپل د تجربې په لحاظ باندې خپل تحقیقونه وکړو بالاخره ما یو شی د کورونا په دوران کې جوړ کړی و کېدای شي ډېر داسې لیدونکي ما وویني چې هغوی ووایي رښتیا هم په حقیقت کې چې دلته راغلي وي ما دلته سافت راجسټریشن لکه راجسټر کول به مې هغه مریضان چې د کورونا و ما یو فارموله خپل لاس باندې تهیه کړې وه او هغه ډېره موفقه وه او ډېر ښایسته کار یې کوه په حقیقت کې ډېر خلک ترې راضي وو حتی بعضې مریضان وو چې هغه به د اکسیجن د کمښت له وجې نه وی خپل ژوند له لاسه ورکاوه او بل د کورونا داسې یو شی و چې د کورونا په دوران کې د سږو فعالیت مطلقا له لاسه ځي سږي فعالیت پرېږدي په بدن کې د وینې جریان چې کوم ده وینه جریان نشي کولی هلته وینه یعنی پلټلیټ چې د طبي اصطلاح سره داسې وایم چې پلټلیټ یعنی د وینې ټینګوالي اندازه وینه باید د خپل پلټلیټ اندازه ولري چې نه ډېره غلیظه وي او نه ډېره باریکې هم ښه نه ده او ډېره غلیظه هم ښه نه ده نو بیا پلټلیټ په کورونا دوران کې پلټلیټ یا د وینې ټینګوالی زیاتېږي د دې وجې نه به بعضې خلکو باندې په ذهني تاثیرات منفي تاثیر درلوده له ډاره به هغه سول به مړه سول ډېر خلک به له ډاره مړه نو د هغه دوران کې ما د کورونا په خاطر باندې چې کومه دوا تیاره کړې وه هغه نه زه ډېر الله نه راضي وم او ډېر ښه ښایسته نتیجه یې ورکوله بیا خو چې کله هغه کورونا صفه لاړه په کرا دا عادي شوه او بالاخره له منځه لاړه له منځه خو نه ده تللې اوس هم شته ده یعنې اکثره مریضان پې اخته وي خو په دې باندې نه پوهېږي چې دغه کورونا یم کړی د کورونا او د مورقې پرازیټونه چې کوم د ټایفاید دي ټایفیډاټ دا اکثره آی جی جی آی جی ایم دا مثبت راځي په لابراتوار کې نو په دغه لحاظ باندې بیا دلته د کورونا او د ټایفاید یا د مورقې تشخیص دلته سره ورک شي ځکه دا پرازیټونه سره یو شی دي تقریبا نو خیر اکثر اوقات بیا دغه د کورونا ټیسټ کې آی جی جی آی جی ایم چې کول غواړي چې کورونا مثبت ده منفي ده خو بالاخره هغه وخت کې چې کوم د نن 4 کاله یا 3 کاله مخکې سلسله مې یادوله ډېر خلک ښه شو او ډېر خلک رضایت یې درلود الله پاک شفا ورته ورکوله د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو بیا هم سلامونه تاسې ولیدل چې جناب حکیم صاحب محمد نقیب فایز تاسې ته ښې خبرې درلودلې هغه نوي زیري اوس یې تاسې سره شریک کړل او ما هم په خپل وار سره کوشش وکړ چې تاسې ته هغه پوښتنې او جوابونه پیدا کړم چې تاسې په زړونو کې تاو راتاوېدلې نو اوس به لاړ شو د جناب حکیم محمد نقیب فایز ناروغانو ته چې په انتظار خانه کې دوی ناست دي او انتظار د دې باسي چې جناب فایز صاحب سره ملاقات وکړي نو دا به نو لاړ شو د محترمو هیوادوالو نظریات به واورو چې دوی څنګه راغلي دي آیا د دې یعنې د نقیب فایز تداوي او درمل کارا دي نتیجه ورکړې ده که نه نو دا نو تواب احمدزي سره تاسې وګورئ ما سره اوسي سفر علی خو سفر علی از کدام ولایت آمدی و پیش کی آمدی؟ ولایت بغلان خود چی تکلیف داری؟ خودم مریضی دارم دیگه تکلیف گرده بود سنگ داشت ولی خدا از حکیمی صاحب دوا گرفتیم سنگ یک کمی مشکل پیدا کرد دیگه یعنی اون نتیجه دا سنگ رفت پشت کار خود
حالا کدام تکلیف دیگه که هست او ان شاء الله تعالی گم میشه خدا مهربان است خب کارانی گفت عملیات توسط دوا گم شد یعنی مو تداوی تو یعنی قناعت بخش بود بله ما قناعت داریم که پیشی دیگه دواخانه میایید برخوردش که مریضا چطور است خوب است فضل خدا تو از پیش رضایت داری دیگه بله نوم دی چیه ده هم سجاوید ده سجاوید داره تو څه تکلیف لري دلته خو ډاکټر سی ویلي و نوې مریضګانې پیدا سوي دي ډېر په عذاب دي او دم یعنی کوشش کوي چې د مریضانو د تداوی او درمل لپاره خدمت وکړي ته کوم تکلیف لري او پخوا راغلی که نه فایصل زه پخوا نه یم راغلی ما د اول وړ دی زه خپله د ګردو تکلیف لرم نه ورسره پېژنم ګرده د څه تکلیف پیدا کړی دی څه رقم څه اوس وخت کې د یو څه وخت مخکې لاړم هغه ته شفاخانې ته ورغلو چې ګردو دې چر کړی دی نو چې اوس راغلی یم دلته چا ادرس راکړی دی نور بل وخت نه یم راغلی نه ورسره پېژنم نه دا ورته معلومه ده انشاءالله تعالی سپایي صاحب د تا د ګردو د تداوی لپاره یعنی خصوصا د چرک د منځه تللو لپاره به داسې دوا درکړي چې دغه خپرونه به نشاني جوړ به سي نو انشاءالله خدای موږ هم درته دعا کوو دا راډیووالا هم درته دعا کوي انشاءالله تعالی مننه خیر 3 کاله پس یو نوی مرض درته داسې ویلی شم چې دا بلکې نوی هم نه ده چې په افغانستان کې تقریبا د ترکیې او د ایران د خوا را نقل شوی یو آفتي مرض د جلد ده چې په اکثره کورنیو کې خارش لګېدلی ده مثال د خبرې ټول ځان ګرېږي یا دا مرض ما ته پیدا سوی په روس کالي ښه والا دغه ده ښه دوا ورکړه نو دغه د کورونا نه پس چې کله دغه خارښ رامنځته شو چا به ورته د بیزو خارښ ویلی چا به ورته د څه شي یو څه نوم به یې ورته اخیسته خو دا اصلا داسې یو اگزیمایي حالات و چې مثلا په پوستکي کې دننه بعضې پرازیټونو بعضې بکتریاګانو ځای نیولی و ځای به پیدا کاوه بالاخره هغه بیا داسې یو ساري شی و چې د یو نه به بل ته په کور کې که 2 کسه او 5 کسه 10 کسه و دا به یو نه بل ته نقلېده ولې ښه به یې تکلیفولو بیا د دې په خاطر باندې مونږ یو تحقیق مخکې یوړو د خپلو طبي بوټو نه ما یو شی کشف کړو چې مثال له خبرې هغه نو بیا دومره اساس شی ده چې په ضرب د 2 شپو یا 3 شپو کې هغه بیرونی استعمال ده او داخلي خوراکي هم شی ورسره ورکوو چې هغه وینه تصفیه شي پوستکی تصفیه شي نو دغه لپاره مې یو شی جوړ کړی و جناب احمدزی صاحب ډېر ښایسته رزلټ او ډېر ښایسته نو بس دا خو ته خبر نه وي چې دا شی شپږ میاشتې قدرمنو دوستانو ځان مې خارج کاوه ورسره په جنجال پاتې وم آخر مې موټرواني شروع کړه موټرواني کې چې دا موټروان سومه مرض کراره به په هغه د موټرواني په حالت کې ورک سو بیرته پسې موټر نه راکاته سو بیا به بخار پیدا سو نو دغه په خاطر مې یو شی تیار کړی دی اوس هم شته او چلیږي تقریبا که په ورځ کې مثال مونږ 50 مریضه ګورو دغه 6 مریضه یا 8 مریضه په دغه مرض مبتلا دي نو دا تاسو ویلي چې نوی کشفیات دا نوی کشفیات له جملې نه یو دا شی و قدرمنو دوستانو نقي پایسته یعنی په زور د خدای یعنی د الله تعالی مرسته ده ورسره سیا رقم مرض ولري ځان راورسوي په زور د خدای مرض به مړه کېږي مننه دا ستاسې حسن نظر ده او چې مونږ ته دومره تاسې وخت راکوئ او دومره تشویق کوئ مونږ دغه تشویق مونږ ته په خپله یو سرمایه ده دغه تشویق په خپله مونږ ته یو ډاډ ده اطمینان ده مونږ ته ځکه چې په خپل مسلک کې مونږ نور هم خوشحالیږو چې دغه مثلا څوک شته په دې وطن کې چې مونږ نازوي خو افسوس دا ده چې د مریض حالات چې کله یو سړی مریض وي دا یو ډېر ناامید کننده او ډېر بد حالات و د هغه مریض زړه چې دا نازي وي د هغه په دې چوټ کې وي چې څوک پیدا شي چې ماته یو تسلي راکړي څوک پیدا شي چې ماته یو د علاج معالجې او دروازه راوښي یا یو شی راوښي چې به دغه شي معالجه کېږي نو دغه مریض بیچاره چې دا ډېر همیشه ځورېدلی وي د مریض د زړه آزار هېڅکله باید نه طبیب واخلي نه ډاکټر واخلي نه د هغه کورنۍ کې څوک دي د مریض سره به ډېر احتیاط کول پکاري او ماته د الله پاک توفیق راکړي زه د خلکو خدمت وکم او په هره برخه کې کوي نو مونږ خو داسې نه شو ویلی چې زه جمیل کمالات یم چې ټول شیان به زه مثلا علاج کوم خو ولې نه د یوناني طبابت په دې ښه ده چې دا یو اجتماعي طبابت ده یعنی د داخله امراضو چې څومره امراض دي د دې ټولو لپاره چې څومره ته تحقیق تجربه مخکې وړي نو دلته به د هغه مرض لپاره ته یو شی پیدا کړي چې یاره په دې شي به دا مرض کنټرولېږي او علاج کېږي به نو جمیع الکمالات به ځان ته نه شو ویلی خو بلکې دا وویلی شو تحقیقات کې ریسرچ کې همدا اوس چاته راغلی نوم مې حاجي محمد نظیر دی راغلی یم فایز صاحب ته
ما مخکې هم 2 نسخې دوا ته اخیستې ته مفادي کړی ما اوس یو مریض د بغلان نه راغلی هغه مې ډایرکټ همدلته راوستی ماشاءالله دا ورور بي کنه بغلان راغلی ده بغلان نه راغلی خاطر راهنمای نو ورته دی چې پرې دراوستله ده ډېر ښه هغه دای څه تکلیف لري دی همدا د بادي موثر تکلیف لري او قبضیت دی آی خیر وسی او تا کوم تکلیف درلوده تا به هم دا درلوده ما هم دا تکلیف و بیا نتیجه ورکړه بالکل نتیجه ښه سوې په څومره د څو نسخو دواګانو باندې په 2 نسخو فعاله شوې دا نسخې اوس هم درسره ده یعنې اوس هغه تکلیف ورک سو تکلیف ورک دا بعضې خلک وای ګوره وای موږ وای دغه خپله تداوي په هغه عملیاتو باندې کوو یعنې دا بې عملیاتو دا قصه سوې ده الله مالک دی بېشکه بېشکه کوونکی الله دی دی نه دی ډېر ښه ډېر ښه او بل به دا راته وایه چې د فایز صاحب ښه والی په چیش کې ده دغه دغه برخورد خپلو مریضانو سره او د ده دغه کاروبار سره هم ډېر ښه خلکو سره برخورد کوي هغه کوي رویه کوي هر وخت په هغه کې من نشریات د راځي په تلویزیون کې په هغه کې راځي او ځکه موږ همدلته راغلو دلته د ده په دغه دواخانه کې د ده دغه د دروازې خلک برخورد څنګه ده خپلو مراجعینو سره مخکې دا بابا و چې راغلم د 2 ګشتې راغلم اوس دا هلک دلته ولاړ دی اوس ډېر ښه برخورد کوي خلکو د فایز صاحب هدف هغه د خدمت ده که پیسې پیدا کول پیسې دي هم خدمت دی نو خو چې خو یې نه ورکړي چې واغله دا خو چې واغله دا دوا خو دوا یې بیا ارزانه ده که قیمته ارزان هم ده قیمت هم ده د تا دواګانې به 100 روپۍ سوي ما دواګانې دواړه 400 روپۍ شوې په 400 روپۍ باندې فعاله سوي جوړ سوي که تا په 400 روپۍ باندې تا تداوي کړې نه وای اوس به بله خبره 1000 روپۍ ته ختلې وه که نو خو عملیات کې 1000 روپۍ اخلي در نه که نه بالکل آخري ډاکټر صاحب چې یو بل ډېر یو هغه داسې د موږ یو انډیوال ده په دې مرض باندې ګرفتار ده د بواسیر هغه زیات سوی ده مرض زیات سوی ده او زه خبر یم چې ډېر خلک په دې باندې ګرفتار سوي دي د بواسیرو د تداوي لپاره د کوم نوي میتودونه استعمال کړي دي چې هغوی کشف کړي دي چې بالاخره په ظرف د یوه هفتې کې چې هغه څه رقم ماډلونه دي د همدغه بواسیر دا ورک شي نو آخري پوښتنه همدا احمدزی صاحب محترمه بواسیر په خپله رښتیا هم چې په افغانستان کې په نورو ممالک کې خو موږ پوښتنه نه ده کړې هلته هم لکه هغه د طب برخه مخکې نه ده وړې چې موږ ته معلومات وشي په افغانستان کې ډېر خلک پې اخته دي او دا د بواسیرو سلسله چې ده دا په اصل کې که موږ وایو چې د دې قسمونه اقسام او د دې امراضو هغه تشخیص او تثبیت د خلکو دپاره ظاهروالی چې سره هم دا مرض څه شی ده بواسیر په اصل کې په 2 قسمه دي چې یو داخلي دی او بیروني دی بیا بیرته دا په 3 قسمو تقسیمیږي چې مثال د خبرې دی کې توکمه ده دی کې وینه ده دی کې باد ده دا بیا که چېرته موږ د دې ریسرچ او تحقیق او مطالعه وکړو دا ته 23 قسمو پورې د دې انواع موجودې دي نو دلته اوس ډېر بیکاره مرض ده بواسیر په خپله اکثره خلکو ته داسې یو احساس کېږي چې یاره د مقعد په داخل کې بعضې هغه په ابتدا کې داسې یو زمزمک ورکوي یو تخریج یو سیګنال ورته ورکوي چې یاره په داخل د مقعد کې څه شی خوري خو اصلا هلته څه شی وي نه یا اکثره خلک موږ بېدبېده ډېره معافي په لاره روان یې لاس یې شاته اچولی ځان ګرهي دا ټول هغه ابتدا د بواسیرو دي او دا ابتدا د بواسیرو دي نو د دغه بواسیرو دپاره چې کوم ده مثلا که هغه وینه وي که هغه داسې واړه واړه د زړو په شان توکمې د مقعد په اطرافو کې را پیدا کېږي بیا هغه واړه واړه زړو شان حالات چې ده هغه دومره تخریش و درد لري چې مریض کېناستی نه شي حتی مقعد دومره تنګ کړي چې هغه کله د هغه ضرورت یا مثلا قدم ځای ته ځي مواد غایطه هلته تخریج نشي کولی هغه بالکل لکه د توپ په شان په داخل د مقعد کې هغه مقعد بند کړي بالکل نو ما اصلا که چېرته ما له نن نه 3 ورځې مخکې یو ځای کې بخښنه غواړم دا یو مبالغه نه شي یو ځای کې مې یوه کینو خوړله دغه مالټه وه هغه مالټې چې هغه په سره رنګ کې نو دا مالټه مې خوړله د دې مالټې یو بغل مې چې وکوته د داخل کې مطلقا د بواسیرو یو شکل اختیار کړی و نو ما ویله چې یاره دا مالټه زه کېدم دا چې د بواسیرو مریضانو ته ورښیم چې دا مکمل الله پاک پیدا کړی ده چې ولکه د بواسیرو یو نمایش لکه هغه پولی هم پکې وه هغه د مقعد تنګوالی هم پکې و همداسې یو سوری په دې مالټه کې و خو ما هغه مالټه ضایع کړه ما ویلې زه به دا د میز په سر کښېنم چې د بواسیرو شکل داسې یو شی ده یعنې دا د مقعد هغه داخل بندوي
بالکل چې کله هغه بند کول ته تخریش پیدا کیږي هلته سوزش پیدا کیږي هلته درد پیدا کیږي ادرار او مخم بدیات من همیشه دغه مریض به قابض وي قبض به لري زور به وهي نو دغه د بواسیرو ډېر زیات دلته خو علایم ډېر زیات دي که موږ په دې بحث وکړو ډېره اوږده خبره تر درې درسو پورې او دا ډېر قسمونه لري نو بیا په دې کې د خدای پاک څوک بناخته کړي په دې کې شقاق مقد راځي او شی ده په دې کې ناسور د مقد راځي ناسور د مقد داسې یو شی ده چې دا د مقد سوروی د ستنې سوان که درته دومره تنګ شي او په دې کې ډېره بدبویي تعفن رامنځته کېږي دا نو هغه امراض بیا په دې کې مثلا فشار راځي که نه فشار خو بیا بل شی ده په دې کې پسټول ده دا د مقد هغه امراض چې کوم پوشیده امراض دي خو په هر صورت کې چېرته موږ وایو چې د بواسیرو دپاره موږ مثلا څه شی کړي دي څه خدمت هم د خلکو ته کړی ده نو بواسیرو ته ما یو ترکیب جوړ کړی و خو متاسفانه چې په هغه کې یو جز عام جز ده د شفتالو زړی خسته ورو یو خو دغه د زردالو او زړیو دا شیان دي دا خو عام دي ولې که یو چا ته چې وایي شفتالو زړی نو هغه ګرځي بیچارهګۍ ما ته د شفتالو زړي پیدا کېږي زه ماتوم او د ما هغه زړی پکار ده د هغه زړی یو جز دی دغه کوم چې د موږ ترکیبات او مرکبات یو جز یې دا ده نو هغه بس متاسفانه چې شفتالو زړي پیدا نه شو هغه ترکیب تعلیق شو که نه ډېر ښایسته رزلټ یې ورکړی و او اوس هم لرو هغه شی مثلا یا د کپنیو نه چې کوم تیار جوړ شیان راځي د بواسیرو دپاره ډېر داسې شیان شته چې هغه ډېر معاصر پرې وځي که چېرته موږ اوس ووایو چې مثال د خبرې اول ښه خبره دا ده چې د بواسیرو مریض دپاره زه داسې یو توصیه ورته لرم که چېرته دوا ته راسرسی نه لري او دا مثلا په داسې یو ځای کې نو لومړی مهرباني وکړه د غویي غوښه دې نه خوري د خوسي او د غویي غوښه چې دا د بواسیرو مریض ته تور توپک ده او که چېرته مثال د خبرې راشو د مغزیاتو ته مغزیاتو کې جمله کې را پیسې نه ونیسه له چهارمغز نه تر واړه زړي ممپلي او خستې پورې دغه مغزیات ټوټل د بواسیرو مریض ته ډېر مضر دي تباهي ده ورته خلاصه دا امراض ډېر زیاتېږي د بواسیرو تکلیف زیاتېږي ورسره نو ښه خبره دا ده که چېرته یو سړی مهربانی که خود معرفی کو بگو که پیشکی آمدی ما اسمم قریزی آوجین است یه تکلیف دکس کمر دارم پایم هم درد میکنه دیگه پیش دکتر سید نقیب الله فایز آمدیم قبلا مراجعه کرده بودم پیش از رمضان یک نسخه گرفته بودم الحمدلله خوب بودم باز در این مدت ماه مبارک رمضان کردیم به تکلیف شدم قبلا هم زنگ زدم با دکتر سید تماس گرفتیم گفتم ببین که هستیم دوباره مراجعه کردیم تقریبا 4 ماه کمرم دکس داره شاورم رفتم دکتر صاحبا هم اگه نظر دادن که باید عملیات شوید دیگه غیر از دیگه راه نداره و دکتر صاحب گفتن که توکل به خدا شما همه تصمیم بگیرین که این سلسله را ته مراحل بکنین انشالله که جور بشین. چند مرحله را تیر کردی و چند مرحله مانده؟ تیر کردم. مرحله دوم است که دوباره آمدم. دکتر صاحب چی گفت که چقدر وقت در بر میگیره؟ دکتر صاحب برای ما در روزه دوا داد گفت دوباره مراجعه بکنیم. باز گفت ما دیده نتیجه را انشالله که پیش میریم. ماشاءالله. خداوند مهربان است. خداوند شفای عاجل برد بده. دست کمر از دیگه دست کمر که خب چطور یه عیب برد پیدا شد و بیادره میره بگو. والا نمیدانم دیگه. خدایی پیدا شد. همه تو ناگهانی یک دم در کمرم درد پیدا شد. باز اومدم یک امارای کردم در شفاخانه فیضی. باز اونا برای ما گفتن که 4 ماه کمر دکس داره. باز یک پاکستان مراجعه کردیم در اونجا رفتیم یک دکتر سی بود به نام جبران تاریخ و اونا هم اونجا عکس گرفتن گفتن عملیات میشه این دکتر صاحبا در عموم نظری عملیات برای ما دادن و حضرت حکیم صاحب گفتن که کسایی که عملیات کردن که نتیجه ندادن اما تو راست یک مامان خود دست کمر عملیات کرده و رمیال 20 نتیجه نداد اینجا کسایی بودن ما دفعه اول که آمده بودیم این دوستان رفتن عملیات کردن بازم به تکلیف بودن دیگه توکل به خدا جور میشه ان شاء الله تعالی اون ځان وساتي او همیشه د کوشش وکړي چې هغه د ځان قابض نه ساتي یعنی قبض نه وي باید قبض له منځه لاړ شي که د یو ټابلیټ په ذریعه که د یو عادي اریړه دی هلته وخوري خو چې د خېټه نرمه وي مثال مې ورته ویل نو دغه شان د بواسیرو دپاره رښتیا دا یو بد مرض ده او د علاج لپاره موږ شی تیار کړي دي لروی خو ان شاء الله بیا به تیارو خې فارمولې لرو ورته او د شفتلو وخت رانیزدي د خیر سره دا یو مزبه بعد خسته کې به پیدا شي ګره یعنی دا د هغه دومره مهم جز ده د شفتالو خسته د بواسیرو په دوا کې چې موږ استعمالوو یعنی یو جزء دا یو تخم بکاند چې دا خو ډیر زیات دي ونو کې پیدا کیږي پاکستان هم راځي خو ولې شفتالو زړی له کامیاب ته شي کله کله نو دا بیا یو څو جزونه نور دي خو ټول ځنه شمل ته بیانولای تقریبا 12 جزء د هر نقصې فارمولې دي
نو بیا د دغه امراضو لپاره دا شی موږ لاسته راوړنه درلودله. قدرمنو دوستانو نقیب فایز ته هغه ناروغان منتظر دي. زه به نور وخت نه نیسم، په آینده خپرونه کې به بیا فایز صاحب ته راځو. فایز صاحب نه به خوږې خبرې اخلو. ډېر مرضونه دي، د مرضو لپاره اوس دا ورې تواب مازی د دغه 2-3 مرضو چې پوښتنه کړې ده، په دغه 2-3 مرضو کې به زم لکه هغه یم مصاب یم. نو تر بلې خپرونه پورې چې بیا هم زه تواب مازی او جناب نقیب فایز ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. تاسې په لویه بخور کې خدای سپارم. الله مو کامیابه لره، ژوندي اوسئ. مننه. سلام.